ورور سوال کړی دی او دی ناشنا سوال کړی دی ورور دا ویلي په سوال کول چې خفه کېږم زما په سوال باندې زه نه خفه کېږم په سوال باندې خو چې دومره یي چې د ادب په دایره کې دننه یي نور چې څه قسمه سوال د چا په زړه کې راځي کولی شي ما ته معلوم وي جواب درې کوم نه مو معلومه څه پابه ته ما ته پته نشته خو د ادب په دایره کې دننه سوال دا دی چې ستا دا بیانونه او ستا درسونه موږ ګورو ډېرې مسلې ته موږ زده کړې ښکاره دا شوه چې زموږ دا مونځونه رسې چې دا ټول پالتو وي دا سوال دی زما عمر 50 کاله دی او 15 کالو نه سړی مونځونه شروع کړي چې 15 کاله شو تقریبا یعنی 15 کاله چې ما کوم مونځونه کړي دي دا ټول باطل دي دویمه خبره د هغې وجه دا دی چې ته پخپله وایې چې حنیفه صاحب دا ورو سوال دی حنیفه د امام صاحب نوم دي بعضو کسان له نه ورځي خو به داسې نښتې ګوري د امام ابو حنیفه رحمه الله دی چې ته امام ابو حنیفه نه پوهېږي او ته امام مالک نه پوهېږي او ته امام شافعي نه پوهېږي او ته امام احمد بن حنبل رحمه الله نه پوهېږي نو چې له دوی څه بیان کړي دي بیا خلکو ته درېیم سوال د ده په دې سوال کې چې ستا پخواني مونځونه خو هم بیا ټول باطل دي ځکه چې ته به هم د اول نه خو حدیث اهل حدیث او سلفي نه وي خو ته هم حنفي وي بیا وروسته اهل حدیث شوی نو ستا مونځونه خو هم پالتو دي بیا ټول جواب د دې مسلې وبالله التوفیق هغه دا دی اول خو د منځلي مسلو له راځو بیا به د نورو خبرو له راځو د دې یو نیم سړي هسې خوښ یي چې ما ته ووایه چې ستا مونځونه نه دي شوي او د دې یو نیم سړي هسې هغه اوبه خړوي که نه لکه زما دا مور پلار کافران تا ته چا ویلي چې کافران او ستا نیکه ته چا کافر ویلی دې ځکې خبره زما او ستا روانه ده ما او تا خبره کوو د قرآن او حدیث په رڼا کې ته صرف په پلار او نیکه پکې راچې موږ خو د اوسه پورې چا ته دا خبره نه ده کړې او چا ته غلطي خو وه د دې مطلب دا شو چې دا د ده د مور پلار او په نیکونو باندې فتوا لګول دي یا ده ته ویل دي چې ستا تېر شوی ژوند ټول تباه شوی دا خبره مونږ چې ته نه کړې کوم مونځونه چې سړی په جهالت کې وکړي د یو مسلې نه خبر نه وي هغه مونځونه د الله نه په الله باندې ګمان دی او د الله نه امید دی چې انشاءالله الله به یې قبلوي او د هغې بیا کولو ته ضرورت نشته او په هغې باندې دلیل دی یو دلیل خو بدا دی چې الله په قرآن کې وایي ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا یا الله موږ به دې مه رانیسه که چې ته موږ نه هېر شي یا موږ خطا شو بل حدیث امام ابن ماجه رحمه الله راوړی د ابو ذر غفاري دا حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان الله زما د امت خطا او نسیان بخلي ده دا سړی خطا او هېڅ خبره نه د دین واضح دلیل به یې درښیم صحیح حدیث دی او معروف حدیث دی او موږ څو څو پیرې ویلی دی رسول وسلم په جومات کې ناست او یو کس راغی مونځ یې وکړو او په منځه کې اطمینان نه و او اطمینان په منځه کې واجب دی یعنی اطمینان نه بغیر مونځ نه کیږي راغی په رسول صلی پسې سلام یې پوهچ رسول صلی ته اذهب فصلي فانک لم تصل تا مونځ د سره کړی دی هر شي بیا وکړه په دویم پیر بیا په دریم پیر بیا آخر کې د هغه وویل په دریم پیر بیا رسول الله والذي بعثك بالحق لا احسن غیر هذا فعلمني یا رسول الله ما ته بل څه نه دي معلوم دغه راته معلوم تېره ته وښایه رسول صلی الله علیه وسلم خو ورته وویل چې اطمینان به په منځه کې ساتي متفق علیه حدیث دی دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دې کې ډېر ښکلی دلیل دی هغه دا دې سړي چې دا کوم مونځ وکړو دا ډېر پخوا نه کوي ګورئ او رسول صلی الله علیه وسلم ورته ونه وایي چې تېر شوي مونځونه بیا وکړه ویې ورته نه څه چې شوي دا هغه شوي خبر نه یې خو اوس دا کوم مونځ چې دوی وکړو دا غلط او نه ده ووایي چې یا رسول الله یو بل څه ما پالتو دي الاړو تباه شو نه یا رسول الله نه دي معلوم راته ته راته وایي دا طریقه لاړ بس په حقه باندې شروع کړه نه که تا ته چېرته یو عالم د قرآن حدیث مسله راوباسي چې دا مسله ستا غلطه ده وروره او ستا په دې غلطه باندې مخکې دا ګمان و چې دا صحیح ده نو اوس یې اصلاح وکړه الټه ته به عالم ته څه وایي چې ښه یو هغه تېر شوي جو لاړو تباه شو زموږ پلار نیکه جو کافران وه اجو مشرکان وه دا خو هسې پالتو خبرې دي نو دا ډېر ښکلی دلیل دی ځان سره یاد ساتئ چې دې سړي په منځه کې واجب شی پرېښود واجب هغه اطمینان دی
مطلب چې د مخکې چې کوم مونځونه کړي په هغې کې هم دا واجب کار پکې نه و واجب پکې نه واجب رسول صلی الله علیه وسلم چې مونځونه بیا وکړه نو ډېر ورته موږ دا وایو چې مطمئن اوسه او چې ډېرو کسانو ته دا اشکال په زړه کې پروت و د شبهه ورسره دغه ټولو ته موږ وایو چې مطمئن اوسئ هکه ستاسو شوق یې د مونځونو د بربادولو بیا ځان له فتوې ورکوو چې برباد شوي دي خو موږ الحمدلله د اوسه پورې چاته دا نه دي ویلي چې ستا تېرې شوي مونځونه هغه ټول برباد شوي دي ها داسې وایو چې یو سړی خبر شي یو کار په منځ کې لازم دی قرآن او حدیث په رڼا کې خبر شي ښې واوري بیا یې نه کوي بیا د قصدن عمدن کوي د حکم بیا جدا دی یو سړی نه خبره عالم ورته خبره بیانه کړې ده مولوي صاحب مفتي صاحب د ده پې ښه ګمان و چې ما ته صحیح مسله بیانه کړې ده پې عمل کړی دی انشاءالله الله به د عمل قبلوي بیا دویمه مسله دا ورور وایي چې ته وایې چې امام ابو حنیفه نه پوهېږي امام مالک امام شافعي امام احمد حنبل دا سراسر بهتان دی او الله به دې خبره ګواه ده او بیا زموږ دا ملګري او چې څوک زما درسونه اوري او څوک پکې کینه ګواه چې اوسه پورې ما دا خبره کړې نه او زه څوک یم چې زه به دا وایم چې دوی سره علم نه و زما دومره مقام دی چې زه به دا غټو انسانانو مبارک چې دوی سره علم نه و دوی نه پوهېږي موږ به یو ځای کې دا خبره نه ده کړې او بار بار دې خبرې ته ضرورت نشي اوس ورانه وخت ډېر والي چې موږ دا وایو چې دې امامانو موږ له دا تربیت را کړی دی چې کوم ځای کې صحیح حدیث ملاو شي په هغې عمل کوي بس قرآن او حدیث پسې ځئ موږ به یو ځای کې دا نه دي ویلي چې دوی نه پوهېږي دا خبره که دا رورې کوي که بل څوک یې کوي که بل څوک یې کوي دا سراسر بهتان دی درېیمه خبره وایي ستا مونځونه خو هم نه یې شوي نو جواب د هغې دی چې الحمدلله زه پیدا شوی سلفي یم زه راوړېدلی نه یم سلفیت ته زه پیدا شوی سلفي یم او الحمدلله الله سبحانه وتعالی زموږ والد صاحب په ژوند کې برکت واچوي هغه مخکې نه اهل حدیثو سلفیو زه چې پیدا شوی یم په دغه منهج یم ځکه ما یو پیر مونځو کې یو کس راته ووي تا د پلار لیکنه چې راته پوس کړی چې ته څنګه مونځ کې تا چې نوي طریقه ته کې ما اوس به دې څه په کوم سپین ږیره ما هغه پلار نیکه راته داسې ښوولی ښه وایي تاسو وایي ټول ورغلي یې زه بس بیا صحیح ده زه مې ته په دې خلاص کړی چې دی اوس په وکې او دلایل او کوم چې ځوانان دي تعلیم یافته دي هغو چې په وکې نو سم یو اوږده اوږده تقریرونه به ورته کوي نو بیا هم کیدی شي چې خبره ده چې ویې مني نو بیا سپین ږیرې په وکول خو ډېر ګران کار دی الا من رحمه ربي چې الله پرې رحم وکړي او سینې کوله وکړي حق ته نه بیا اسانه ده الله یې زموږ سینې حق ته کوله وکړي والله اعلم